د غزني امنیه قومندانۍ اړوند تعلیمي مرکز څخه 40 تنه سرتیري فارغ شول. فارغ شوي سرتیرو ته د یوې میاشتې په موده کې بېلابېلې نظامي او عقیدوي زده کړې ورکول شوې وي چې د یوې غونډې په ترڅ کې خپل د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د مسؤلینو په وینا یاد سرتیري د غزني امنیه قومندانۍ اړوند د شپږمې امنیتي حوزې سرتیري دي چې په بېلابېلو نظامي او عقیدوي برخو کې یې زده کړې کړي دي. د دوی په وینا یا تعلیمي مرکز دغه 5م دور دی چې سرتیري فارغوي. تعداد 40 تنه د شپږمې حوزې مجاهدینو 5مه دوره وه. زموږ دلته جم نظام درسونه، د تکتیکي پولیس درسونه، د عملیاتو پولیس درسونه او د پولیسو برخورد د ملکي خلکو سره تدریس کړی دی. موږ کوشش کوو ترڅو خپل پرسونل هغه کساتونکي دي او که مسؤلین دي په اداري کارو کې او په نظامي بخش کې مسلکي کړو. ورته مهال فارغ شوي سرتیري هم وایي چې په یاده تعلیمي دوره کې یې ډېر څه زده کړي، خو وایي باید د نورو زده کړو زمینه هم ورته برابره شي. موږ لله الحمد ځانګړو استادانو لخوا نه تقریبا 10 ورځې زده کړې وکړلې. ابتدایي زده کړې د پولیسو په هغه کې تکتیک د پولیسو، تخنیک د اسلحې ولو او دا رقم جم نظام ولو نور عقیدوي درسونه وو. موږ انشاءالله زده کړې ترسره کړې دي او په آینده کې انشاءالله نور زده کړو ته هم چمتو یو. الحمدلله موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې په دې سړو ورځو شپو کې موږ د خپل استادانو سره یو ځای درسونه وویل او ښې زده کړې راته وکړې. د دې بعد موږ هر رقم زده کړو ته چمتو یو چې موږ خپله زده کړې وکړو او څه شی راته معلوم شي. د مسؤلینو په وینا په تیر یوه کال کې د غزني امنیه قومندانۍ له تعلیمي مرکز څخه شاوخوا 500 تنه سرتیري د عقیدوي او نظامي زده کړو تر بشپړولو وروسته فارغ شوي چې لا هم دغه لړۍ روانه ده.